اکثر چې کم دینو په دې رمضان المبارک کې داسې مسلې مخې ته راشي چې هغه اکثر دا خلک چې دي نو هغه کنفیوز کي. اوس مخکې ورځو کې ما ته یو کس راولېږه، یو شیعه عالم دی غالبا، او هغه لګیا دی د الله بنده، او وایي چې چا ورته چټ لېږلی نو چټ یې ځان ته مخې ته نیولی دی چې په روژه باندې دا روژه کې چې ته په څه باندې ماتېږي دا روژه، نو په هغې کې ورته چټ را لېږلی چې په نسوارو باندې روژه ماتېږي که نه ماتېږي. نو دی ورته وایي چې یاره دا نسوار خو په دې خوله کې پراتي، د دې دا ذرات چې کوم دي دا خو چې لاندې خلق ته او خېټې ته نیتلې نو تر هغې پورې په دې باندې روژه نه ماتېږي. نو لکه دا اوس دې ځای ته هلکه دا نسوار دومره خسیز دی چې ته د دې دپاره اوس فتوې ورکوې چې په نسوارو باندې روژه نه ماتېږي، او د دې که دا دومره ښه شی دی چې دا په خوله کې کېږي نو ته به ورته وایې چې یاره که ذرات یې لاندې د دې ضرورت څه دی. زمونږ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب دیر بابا جی حفظه الله، الله دې هغې له صحت کامله عاجله ورکړي، هغې په کلاس کې به فرمایل چې کم کم دور حدیث کې به طلبا ووایي څوک څوک چې دي هغه نسوار کوي، بیا به یې هغه نسوار راټول کړو او ورته به وایي تاسو ته پته ده دا څوک چې نسوار کوي دا د مانجي سیک وي، هغه ته به یې د مانجي سیک وي، بل نوم به یې ورته نه اخسته وي، دا ټول د مانجي سیکان را یو ځای شوي. بیا به یې په طلباو باندې توبه وویستله چې ګوره دا ښه شی نه دی دا ما چې په هغې کې به اکثر په دور حدیث کې ډېرو طالبانو هغې به هغه د شیخ صاحب د وجې نه هغه نسوار چې کومونو هغه به یې پرېښودل، تاسو به وایي سبا قرآن ته ناستې، حدیث ته به ناستې، سبقونه به پړاو هغې په جومات کې به یې مدرسه کې به یې دا به بیا چېرته غورځوئ. نو دا چې دی نو پته لګي نه شیعه دی کار څه دی، نو هغه وایي چې یاره نسوارو سره روژه چې کومه ده نو دا هغه وایي دا چې حلق ته لاندې نیتلې او ذرات یې نیتلې نو تر هغې پورې پرې روژه نه ماتېږي. نو دا اوس ته که د دې مولیانو مسلې شوې او دا اوس څه مسله شوه لکه په روژه کې په رمضان کې